زموږ نن درې ورځې بوک هړتالي کیمپ روان دي د هیلث پروفیشنل الاونس باره کې خو څه پورې د بشرمۍ دی پر خبره د حکومت د باره چې درې ورځې نه منسټر راغی نه فاینانس منسټر راغی نه فاینانس سیکرټری راغی نه چیف سیکرټری راغی هیڅ چا هم تاسو نه کوم چې د اگست جشن ازادي پورز هم ملته کې په خوشحالي پورې موږ خپل غم اظهار کړل ته موږ ناس نرس لتا ورکو ډاکټر لتا الاونس ورکو پیرامیډکس ورکو موږ لري سو موږ له ملوشي چې کوم تبدیلی خبرو کو چې دا تبدیلی بالکل راغله دا چې کم مخکې یو مریض ته سہولت ملاو شوی او هغه اوس بیخي ورته نه ملاویږي بالکل چې کم یو ستنوي سرنج ورته 5 سی سی یادې چې 10 روپے دا هغه اوس مریض چې راځي نو بهر نه وروړي کم چې ورته دا فرست ایڈ باندې 10 روپے پرچه ملاوي دو هغه ورته اوس په 230 باندې ملاويږي دا تبدیلی راغله دا بالکل او دا موږ سړکونو ته ناس یو زموږ پیرامیډکس ډاکټر نرسنګ هغه باندې موږ خوشاله چې هغه ورکړي خو کم سے کم چې پیشنټ راځي اول خدمت موږ ورته کوو زموږ کلاس 4 ورته کوي موږ ورته فایل ورک ورته کوو زموږ چې کم ټیکنیشن مرګري دی هغه اپریشن چې لار سي جنریټر ولا سٹارټ کی لایټ انتظاماتو کی هغه لپاره هیڅ هم نشته او زموږ دا ډیماند چې موږ ته سی ام یا چې منسٹر هیلث راشي هغه موږ سره ډیماند وکړي که هغه یې ونه منله نو بیا موږ پوره صوبې کال به ورکوو ان شاء الله دا سړکونه به ان شاء الله ورته بلاکو ورته به ښایي چې دا موږ ملازمین اتحاد او دا مظاهره به ورته بیا کوو صرف د انصاف په واده باندې هغې راغلي دي او په دې ځای باندې ډاکا جوړې ده دا ډاکا مار دي ګورې نن چې زه دلته کې ناست یم نو زه ګورې په یو هوټل کې ناست نه یم زه په یو کوڅه کې ناست نه یم زه په یو ګلۍ کې ناست نه یم زه دلته کې د صوبایي سمجحال مخکې ناست یم